السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وی اف ډي پر رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریکم. نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د وی اف ډي د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. وات از د وی اف ډي؟ وی اف ډي څه ته ویل کیږي؟ د وی اف ډي فل فارم دی دوستانو ویریبل فریکوئنسي ډرایو. وی اف ډي دوستانو عموما 3 فیز موټر ته د څو مهمو لاملونو له وجې نصب او کنیکشن کیږي چې دا مهم لاملونه عبارت دي. اول، وی اف ډي عموما ایسی موټرو ته د سپیډ د کنټرول لپاره نصب او کنیکشن کیږي. دوهم، د موټر د سٹارټېدو په وخت کې سٹارټ کرنٹ کنټرول لپاره ورته نصب او کنیکشن کیږي. دریم، د موټر نورمال سٹارټ او سٹاپ لپاره ورته نصب او کنیکشن کیږي. څلورم، د انرژي د سپما لپاره یعنی کم مصرف لپاره ورته نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو وی اف ډي ډېر ډولونه او قسمونه لري چې تاسو سره په دې شکلونو کې ښودل شوي دي. دوستانو که غواړئ تاسو هر قسم وی اف ډي خپلو برقي وسایلو ته نصب او کنیکشن کوئ، نو تاسو کولی شئ د دغه ډولونو څخه ورته یو ډول نصب او کنیکشن کوئ. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.